سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه زړه ښځه به هر وخت له سهاره تر ماښامه د خپل زوړ کور د دروازې مخې ته ناسته وه. یو وخت ورته یو څوک چې هره ورځ په دې لاره تېرېده متوجه شو. نو له ورځو څخه یوه ورځ چې په همدې لاره تېرېده، بیا یې په زړې ښځې سترګې ولګېدې چې وچې شونډې، چاودلې پښې او زړې جامې په تن وې. د خپل زوړ کور مخې ته ناسته وه، خو دا ځل یې ترې همداسې تېر نه شو. خواته یې ورغی او د سلام وروسته یې ورته وویل: مورې څنګه یې؟ زړې ښځې لاس د سترګو له پاسه ونیو او په ځیرې ځیرې لاروي ته وکتل. ویې ویل: ښه یم زویه. لاروي ورته وویل: مورې داسې معلومیږي لکه چې نور څوک نه لري. زړې ښځې جواب ورکړ: ولې نه، شکر دی شپږ زامن مې دي، خدای دې راته ژوندي لري. لاروي ورته وویل: مور ستاسو له کوره داسې معلومیږي چې د زامنو کاروبار دې خراب دی، کار مزدوري لکه چې نشته. زړې ښځې وویل: نه زویه شکر دی، په ټولو زامنو مې سبقونه ویلي، یو انجینر دی، یو ډاکټر دی، نور هم لوی لوی کارداران دي. پلار هم تر اوسه پورې ژوندی و. ټولو بچیو ته مو ودونه وکړل. دا 2 میاشتې کېږي چې پلار یې وفات شو. الله دې وبخي، ډېرې سختۍ زما بچو سره تېرې کړي. لاروي ورته وویل: مورې نو زامن دې کوم دي؟ زړې ښځې ځواب ورکړ: زامنو ته مې الله جل جلاله ډېر مال او دولت ورکړی. هر یو ته مې چې واده کولو، بس الله به ورته بل ځای کې ښه ژوند ورکولو. ټول زامن مې هلته 1-2 کلي وړاندې اوسېږي. لاروي وویل: نو ته مورې دلته څه کوې؟ زړې ښځې وویل: په دې لاره مې هر سهار زامن تېرېږي، صرف د هغوی لیدو لپاره کښېنم، خو اوس مې سترګې ضعیفه شوي او په موټر کې ناست زامن نشم لیدلی.